کې ستاسې او د نورو منورینو په ګډون موږ ډېر خوشحاله یو. انشاءالله په دغه سیمینار کې به 4 سیشنه وي. دا به 3 ورځې دوام لري. پر 12 نن پیل شو، 14 او 14 سپتمبر پورې به دوام لري. لومړۍ ناسته چې زموږ ده هغه عنوان دی د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې. دا به پیلیږي په 12 د دویم سیشن، یعنی د اوس د افتتاحیې پس د چایو د دمې پس په دویم سیشن پیلیږي. په هغه کې به قدرمن لیکوال مقالې وایي. بیا به ماپښین بل سیشن وي. دغه رقم به هره ورځ 2 سیشنه وي او په دې کې به د دغه راغلو منورینو علاوه زموږ سره په ملټي میډیا او سکایپ باندې مختلف ممالکو څخه خلک زموږ سره آنلاین وي او هغه به خپلې مقالې اوري. چاته د پاسپورټ ستونزې وي، چاته د ویزې مشکلات وه، هغه نه وکړای شوه. خصوصا زموږ سره په اړیکه کې ځینې ختیځپوهان او اورینټلیسټ دي چې هغه په د ژبو او په علمي ادبي کارونو باندې څېړنې لري. هغه به انشاءالله تاسو ته ویناوې کوي. اوس زه زحمت ورکوم و جناب حبیب الله رفیع صاحب ته چې د افغانستان د راغلي پلاوي په نمایندګي د سیمینار بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. د بلوچستان محترم گورنر صاحب، د لوی پښتونخوا پوهانو، عالمانو، ادیبانو، دانشورانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ډیر خوښ یم چې نن په داسې یوه غونډه کې برخه لرم چې د پښتونخوا د ګوټ ګوټ لیکوال، شاعران، ادیبان، محققین، څېړونکي او خواخوږي پکې راغونډ شوي دي. زموږ د تړون لړۍ، د ارتباط لړۍ ډېرې پیاوړې او قوي دي. د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوي، هغه څوک بېلولی نه شي. لومړی ټکی پښتو دی. پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوي، لویه شوي، وده یې کړي او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی. لوی استاد پښتو د هندي، لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي پښتو د هندي او آریاني ژبو د اتصال کړی بولي. ځکه په پښتو کې داسې خصوصیتونه شته چې یوه برخه یې له هندي ژبو سره شریک دي، بله برخه یې له ایراني ژبو سره شریک دي او په عین حال کې د افغانستان مرکزي ژبې لکه پامیري ژبې او نور د پښتو سره ژور تړون لري. ما څلور توري ورته خوښ کړي چې د دوی د تړون نښې وبللی شي. له هندي ژبو سره د ټې، دال، ړې او نون دغه توری ورسره شریک دی او ډېر لغتونه د پښتو او د دې ژبو سره ګډ دي. له ایراني ژبو سره یې چې، پې، ګاف، ژې دا شریک دي او له مرکزي ژبو سره یې ډېره جالبه ده چې ځې، څې، غې او ښې چې دلته ژې او شي ویل کېږي، دا یې د هغو سره شریک دي. په عین حال کې د پښتو ژبې لغتونه او نښې نښانې ډېر لرغوني دي، ډېر زاړه دي. په ډېرو کتیبو، په ډېرو کتابو او په ډېرو روایاتو کې د پښتو لغتونه شته. څو کاله وړاندې ما یوه زړه اسطوره پیدا کړه. یوه ایراني لیکلې وه، په جرمني کې چاپ شوې وه او په امریکې کې زما لاس ته راغله. د دې اسطورې نوم و ژرګون. ما ته دې نامه خوند راکړه او هغه کتاب مې په امریکا کې واخیست. دا د یوه خدایګوټې کیسه ده چې ژرګون نومیږي او دا ځي یونان ته د زیوس سره مقابله کوي او بالاخره
هغوی بندي کوي او شخړه یې سره راځي او د دې ځای نه راځي دې موجوده پښتونخوا او د هند سیمو ته دلته د زرغون په نامه یو شاګرد پیدا کوي او بیا وروسته له هغې دلته د خوږه او خوږا په نامه لومړني انسانان پیدا کېږي اسطورې واقعیت نه وي اسطورې دروغ وي یا جوړې شوي وي لیکن په اسطورو کې د یوې ژبې لغتونه راتلل دا د ژبې په قدامت دلالت کوي نو په دې اساس د پښتو ژبې لغتونه ډېر زاړه دي ډېر قدیمي دي او په دې سیمه کې ډېر لرغونی ژوند کړی دی او په ډېرو ویدي سرودونو کې اوستایي سرودونو کې د پښتو ګڼ لغتونه خوندي نو زموږ تاسې یوه لویه رشته پښتو ده او همدا پښتو ده چې موږ یې سره یو کړي یو موږ یې سره نښلولي یو موږ یې سره یو قام کړي وو او موږ یې په یوه خوله کړي بل ټکی د پښتون دی پښتون هم د دې سیمې ډېر قدیم قوم دی د پښت له کلمې نه جوړ شوی په بلخ کې پنځېدلی لوی شوی او په دې سیمه کې ډېر څه رامنځته کړي جالبه دا ده چې د پښت تر څنګ د پښتنو نور قومونه دا هم د همدومره زاړه عمر خاوندان دي 4.5 کاله عمر لري په دې کې بړیڅي په ویدونو کې د بریسایا په نامه یاد شوي همداراز عقیدي د اپاریکي په نامه یاد شوي یوسفزي د اشپزي په نامه یاد شوي دي وردګ د وردګا په نامه یاد شوي دي نو په دې اساس دا قومونه هم د پښتون یا د پښت قوم سره همزولي دي یو ځای دي په دې ترتیب محققینو په وروستیو پیړیو کې دا نظر ټینګ کړی چې پښتون قوم نه دی پښتون یوه کلتوري ټولنه ده پښتون یو ملت نو په دې اساس د پښتون لمن پراخه ده او ډېر قومونه لري قبیلې لري لیکن دا ټول زاړه دي ټول د لرغوني عمر خاوندان په هغو روایاتو کې چې مخزن افغاني لیکلي یا په نورو کتابونو کې چې د مغولو تر نظر لاندې لیکل شوي هغوی پښتانه بني اسرائیل بلل لیکن په وروستیو وختونو کې زموږ یو لوی محقق لوی مورخ ارواښاد علامه کوزات داسې سندونه ترلاسه کړل چې په هغو کې غرغښت بیلتنی او سړبند تقریبا 3.5 کاله مخکې تیر شوي دي په همدې پښتونخوا کې زیږېدلي دي غرغښت د ګرشاسپ په نامه پاچا و د دې سیمې او په همدې وخت کې زردوش د سپین تومان په نامه پیدا شوی یو دین یې رامنځته کړی چې غرغښت د هغو دین ته وده ورکړي او هغه یې په دې سیمه کې خور کړی دی او په دې ترتیب د پښتنو دغه درې پلرونه غرغښت سړبن او بیتنی دا د 1.5 کلونو خلک نه دي د اسلامي دورې نه دي دا د اسلامي دورې نه وړاندې موجود البته وروسته بیت نیکه او دا نومونه چې دي دا تکراري نومونه دي یعنی دا هغه مشر پښتون یا د پښتنو پلار بیت نیکه دا هغه نه دی مخکې چې مناجات ډاکټر صاحب واوروه نو دا پښتون دی او دا په دې سیمه کې میشت شوی دی بل مهم ټکی چې موږ یې سره نښلولي یو هغه پښتونولي ده پښتونولي د پښتنو قانون دی د ژوند موږ تاسې ګورو تاریخونه چې دې پښتنو دلته زرګونه کلونه ژوند کړی دوی داسې منضبط حکومتونه چې په دوی حکومت وکړي او قانون پرې تطبیق کړي دا یې نه درلودل لیکن دوی ډېر ښه ژوند سره کړی د ورورۍ ژوند یې کړی ځکه د دوی قانون پښتونولي وه دوی په پښتونولۍ چلیدلي او د ژوند ټول مشکلات او ستونزې
چې ورته پیل شوي هغه یې په پښتونولۍ حل کړي دي. دوی جرګه د هغو وخت نه راپیلولې ده چې دوی اجتماعي او ټولنیز ژوند پیل کړی دی. د سبا او سمیتي په نامې دوی جرګې درلودې. په یوه جرګه کې به لویې قومي مسلې حل کېدې او په بله کې وړې کلیوالي مسلې. نو په جرګه او پښتونولۍ د دوی ژوند راغلی او همدې د دوی ژوند تضمین کړی او همدې پښتني ټولنې ته د دیموکراسۍ یوه بڼه ورکړې ده چې د دوی ټولې چارې په دیموکراسۍ خوښې دي. میرویس نیکه چې کله مبارزه وکړه او ګرګین یې مات کړ، خلکو ته یې رجوع وکړه، ورته ویې ویل چې ما خپله دنده ترسره کړه، ما ته چې مور کوم وصیت کړی و، ما ته چې بیت نیکه پیشبیني کړې وه، ما هغه کار ترسره کړ، پښتانه مې آزاد کړل. نو تاسې پوه شه او ستاسو حکومت. خلکو ورته وویل نه، ته زموږ لخوا د جرګې لخوا زموږ مشر یې. ده وویل سمه ده، زه ستاسو مشري منم، لیکن په تاسو پاچاهي نه کوم، زه به ستاسې خدمتګار وم. هماغه و چې د ملي ریاست بنیاد یې کېښود او ملي حکومت میرویس نیکه داسې وخت جوړ کړ چې په فرانسه کې لا ملي انقلاب نه و شوی، لا ملي حکومت نه و راغلی. څلورم ټکی پښتونخوا ده. پښتون او پښتونولي د دې ارتباطاتو باندې وغږېدم. څلورم ټکی پښتونخوا ده. کله چې دوی مهاجرت وکړ، د هندوکش نه راواوښتل، دوی د هندوکش په جنوبي سیمو کې میشت شول او د موجوده پښتني سیمې په دې کې دوی ژوند شروع کړ او ژوند یې پیل کړ. دې ته دوی پښتونخوا نوم کېښود. البته په هغې وخت کې یونانیان هم افغانستان ته راغلي وو. هغوی دا نوم پکتیکا او پکتیا ولیکه، لیکن اساسا دا نوم پښتونخوا دی او همدا اوس هم په پکتیا کې هغه خلک، ځایي خلک دې ته پښتیا وایي. په دې ته زه فکر کوم د ما وخت لږ زیات وخت مې خلاص کړی دی او دوی به ووایي چې دا بې ځایه خبرې کوي. نو په دې اساس ما دا څلور ټکي د دې لپاره یاد کړو چې زموږ ډېر پیاوړی او قوي تړون په دې څلورو ټکو دی: پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا. او دا تړون هیڅ قوت، هیڅ زور، هیڅ زورګي نه مات کړی دی او نه د دې نه وروسته ډېر زورګي راغلي، تللي، معوه شوي، مړه شوي، د منځه تللي. لیکن پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا ژوندي پاتې دي، ژوندي دې وي. مننه. استاد حبیب الله رفیع صاحب چې له کابله یې تشریف راوړی دی،